سلامونه ملګرو. اکثر ملګري وړاندې ماته وایي ته په ویښتو کې ګوتې ولې وې او اخر سړی خفه شي. راجا بشارت والا اډیو لیک شوي ده او راجا بشارت پالیټیشن دی، په سره یو ویښت دی قدر حرامي او اویا اتیا کالو بوډام دی او هغه ته یو فیمیل فکر کوم چې کور والی ده یا یې ملګرې ده او جانمن ورته وایي. نو بیا مونږ غوندې خلکو سره احساس پیدا شي چې د 22 کالو ځوان بیخي تور ویښتان چې سپین پکې نشته او بده مرغه، یعنی دومره لوی فرق هغه اخر پخوا یو ویډیو به چلیده چې غریب تباه دی، نو اخر سړی خفه شي. تباه دی او که نه دی خو سړی خفه شي. البته هیکر چې کومې ویډیوګانې اډیوګانې لیک کوي نو دې حوالې سره یو فقط دومره چې دا یو انتهایی غیر انساني، غیر سیاسي عمل دی، غیر اخلاقي عمل دی او قابل نفرت دی او دا یو جرم دی. د چا ذاتي معاملات، د چا سرکاري معاملات هغه ریکارډ کول او بیا نشر کول او بیا بالخصوص دا ذاتي چې کوم دي چې دا دیز آر ویری پرسنل، دا ډېر زیات ذاتي یا پرایویټ دي، ویری پرایویټ. نو د دې لیک کول غیر انساني یو طرف ته، غیر اخلاقي بل طرف ته، غیر سیاسي دی، ځکه چې د سیاست جګړې د سیاست په میدان کې پکار دي، د سیاست شرونه فسادونه په سیاسي دلیل باندې پکار دي. که څوک یو بل راګزاري د کرسۍ نه او که ادروایز لاندې ښکاره کوي نو باید په سیاسي دلیل باندې د اوټ په طاقت باندې یو بل لر او بره کړي. رواداري په هر صورت کې پکار ده. د چا په ذاتیاتو کې تلل، په ذاتیاتو په لیک کېدو باندې خوشحالېدل دا هم قابل نفرت خبرې دي. وجه دا ده چې هغه په مونږ کې یو هم پرېښته نشته او چې ځان بنده پرس کړي نو بیا ورته احساس کېږي چې بل انسان به څومره د درد نه تېرېږي. او خدای مکه که زما کومې اډیوز او ویډیوز لیک شي نو هر انسان دومره کمزوری دی چې د دې څیزونو به هر حال غندنه پکار ده. دغه لومبۍ خبرې ما زړه مذاق وکړې، هغې دپاره بخښنه غواړم. سینیر سټیزن دی، نه ده پکار خو وشي په دې ملک کې بنصیبي ده. سیاست هم په ذاتیاتو باندې کېږي او پکار په یو صورت هم نه ده. د ټولو د وخت راکولو د اورېدو، دومره په غور د اورېدو به هر حال مننه.